سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ زموږ موضوع په عمومي ریاضي کې هغه مضرب دی. دا چې مضرب څه ته ویل کېږي دا به تاسو ته وښیو. نو که غواړئ چې زموږ تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې ورسېږي لطفا افغان ری چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځو زموږ د نن ورځې عنوان چې دی هغه څه شي دی؟ هغه مضرب دی. که چا پوښتنه وکړه چې مضرب څه شي ته ویل کېږي، ساده مضرب درښیم، یو مشترک مضرب دی، هغه بیا انشاءالله وایو. اوس زه تاسو ته ساده مضرب درښیم. مضرب داسې عدد ته ویل کېږي چې خپل ځان پر یو بل عدد پوره وویشي. مضرب داسې یو عدد ته ویل کېږي چې خپل ځان پر یو بل عدد پوره وویشي. مثلا تاسو ته که یو څوک ووایي چې تاسو موږ ته د 5 د عدد مضربونه ولیکه، تاسو موږ ته د 8 د عدد مضربونه ولیکئ، تاسو موږ ته د 4 د عدد مضربونه سیټ ولیکئ. د 5 د عدد مضربونه ولیکه معنا مضربونه معنا داسې عددونه ولیکئ چې دا پر د باندې وویشل سي پوره. معنا ګورئ د هر عدد مضربونه چې په لاس راوړې د هغه عدد ضرب ضرباني ماض لیکه. یو 5 5 2 15 3 5 15 4 15 شل 5 5 25 شپږ 15 اوه 5 15 داسې نو ادامه. دا د 5 د عدد مضربونه دي، معنا دوی خپل ځان پر د پوره ویشلی سي. مضرب خپل ځان پر یو عدد باندې پوره ویشي. موږ وویل کله چې د یو عدد مضربونه په لاس راوړو نو د هغه عدد ضرب ضرباني وایو، هغه حاصلونه یې دلته لیکو. 1 8 8 2 8 14 3 8 24 4 8 22 5 8 40 6 8 8 40 8 6 50 داسې روان. دا د 8 د عدد مضربونه دي، معنا داسې عددونه دي چې کولی شي خپل ځان پر دغه 8 باندې پوره وویشي. او د 4 د عدد مضربونه معنا داسې عددونه ولیکه چې 4 پر هغوی باندې پوره تقسیم شي. مثلا د دې مضربونه چې لیکې د 4 ضرب ضرباني به لیکې، 1 4 4 2 4 8 3 4 12 4 4 14 5 4 شل 6 4 24 داسې نو ادامه. دا و د دغو عددونو د مضربونو د لاسته راوړلو طریقه. نو کله چې د یو عدد مضربونه په لاس راوړو نو موږ به د هغه عدد ضرب ضرباني وایو. اوس نو تاسو کولی شئ مثلا چې د یو عدد د مضرب د لاسته راوړلو لپاره کومه طریقه وکاروئ؟ د هغه عدد ضرب ضرباني. مثلا تاسو ته وایي د 11 د عدد د مضربونو سیټ ولیکه. مضرب څه معنا؟ هغه عددونه ولیکه چې هغه پر 11 باندې پوره ویشل کېږي. نو د ضرب ضرباني به وایي 1 11 11 2 11 22 3 11 23 4 11 44 5 11 15 50 دا مضربونه دي. دا څه معنا؟ دا مضربونه دي د 11 عدد معنا خپل ځان پر 11 پوره ویشلی سي. نو دا مضرب چې خپل ځان پر یو بل عدد باندې پوره ویشلی سي. د هر عدد د مضرب د لاسته راوړلو لپاره د هغه عدد ضرب ضرباني حاصلونه په یو سیټ کې لیکو. موږ ته د هغه عدد مضربونه راښیي. له توجه څخه مو مننه.